سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. د افغان حکومت زبردست اقدام هغه ماشوم الوتکه کې کابل ته انتقال کړ چې کندهار کې علاج نه کېدو. د کندهار له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې رئیس عبدالسلام عمري رسنیو ته وویل یوه ماشومه چې په کندهار کې درملنه ناممکنه وه، د حکومت د رهبرۍ دفتر په سپارښتنه د هوایي ځواکونو له لوري په بیړني ډول کابل ته ولېږدول شوه. هغه زیاته کړه د یادې ماشومې په ستوني کې کوم څه بند شوي وو، خو په کندهار کې درملنه ممکنه نه وه. د امریکا او ایران خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. د امریکا مرستیال ولسمشر جي ډي وانس ایراني پلاوي سره تر خبرو وروسته رسنیو ته ویلي د امریکا مرکچي پلاوی داسې مهال پاکستان پرېږدي چې له ایران سره کومې هوکړې ته نه دی رسېدلی. د راپورونو له مخې دواړو لورو 21 ساعته خبرې کړي، خو د اختلافاتو له کبله کومې پایلې ته نه دي رسېدلي او پلاوي هم بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي. جي ډي وانس په ایران تور پورې کړی چې له خپل اټومي پروګرامه لاس نه اخلي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان اسماعیل بقایي بیا امریکایي لوری د ښه نیت نشتوالي او په باج اخیستنې تورن کړی چې په خبره ایران به د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. د اسلام آباد په کوربهتوب د ایران او امریکا ترمنځ د سولې خبرې تېره ورځ د بې باورۍ په فضا کې پیل شوي چې بالاخره هم له کومې څرګندې پایلې پرته پای ته ورسېدې. سهیل اپریدی وایي افغانان زموږ د کور غړي دي، د هغوی ځورول نه منو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی د تورخم په پوله له افغان کډوالو څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې د دوی ټوله هڅه دا ده چې د افغان وروڼو په عزت او وقار کې هیڅ ډول کمی رانشي. اپریدي ټینګار وکړ چې افغانان زموږ میلمانه دي او د هغوی د عزت او وقار ساتنه د خیبر پښتونخوا د حکومت لومړیتوب دی. هغه ومنله چې د دوی د ادارې لخوا په ځینو برخو کې د کمو کاونټرونو او وسایلو له امله ستونزې لري چې په اړه به له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړي ترڅو دا لړۍ چټکه شي. اپریدي روښانه کړه چې که څه هم ځینې پالیسۍ د پاکستان مرکزي حکومت لخوا دي، خو دوی د خپلو خلکو او افغانانو ترمنځ د شریک کلتور او مذهب په رڼا کې د اسانتیاو برابرولو هڅه کوي. ګوادر کې د پاکستان 4 سمندري ځواکونه وژل شوي. پاکستاني رسنۍ د بلوچستان ګوادر ولسوالۍ جوني ساحلي سیمه کې د پاکستان په سمندري ځواکونو د برید او 3 عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړی. دا لومړی ځل دی چې بلوچستان کې د پاکستان سمندري ځواکونه په نښه کېږي. دغه برید په هغې پاکستاني کښتۍ شوی چې جوني سمندر کې ګزمه کوله. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پاکستان بلوچستان کې بلوچ ازادي غوښتونکي پوځیان له پاکستاني رژیم سره نښتې کوي. جواد ظریف وايي امریکا د دیکتاتورۍ له خوبه راویښ شي. د ایران د بهرنیو چارو پخواني وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د امریکا او ایران د مذاکراتو د ناکامۍ په اړه د جي ډي وانس څرګندونو ته توند ځواب ورکړی. ظریف د جي ډي وانس هغې خبرې ته اشاره کړې چې ویلي و ایران زموږ شرطونه ونه منل. ظریف په طنزیه ډول وایي بینګو، یعنی همدا ده، که غواړئ پوه شئ ولې مذاکرات بریالي نه شول، علت یې همدا دی. هغه په ټینګار سره ویلي چې هیڅ کله به له ایران سره مذاکرات د یوې لوري د شرطونو پر بنسټ بریالي نشي. ظریف زیاته کړې امریکا باید دا زده کړي چې هغوی پر ایران خپل شرطونه نشي منلی. هغه په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې درس د زده کولو لپاره لا هم ناوخته نه ده، خو امریکا باید خپل چلند بدل کړي. جواد ظریف چې د 2015 کال د اټومي هوکړې او له اصلي جوړونکو څخه و، په دې باور دی چې مذاکرات باید د متقابل احترام او مساوي امتیازاتو پر بنسټ وي، نه د واړخیزو شرطونو پر اساس. د پنجشیر ولایت سیمهیز مسؤلین وایي په تیر 1404 کال کې د 23 آزادو داوطلبیو له لارې 11,950 قراطه زمرد پلورل شوي دي. د پنجشیر والي ویان سیف الدین لټون د دغو زمردو ټولیز ارزښت 4 میلیونه 128,000 ډالره ښودلی. په خبره له ډلې 22 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته تللي دي. د مسؤلینو په خبره دا مهال په پنجشیر کې 14 ډوله قیمتي ډبرې تثبیت شوي او ځینو برخو کې د استخراج دوام لري، بلکې شاوخوا 15,000 تنه د قیمتي ډبرو قانون استخراج کې په کار بوخت دي. د امریکا 2 جنگي بیړۍ له هرمز تنګي څخه تېرې شوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د پوځ له قوله خبر ورکړ چې د دغه هیواد 2 جنگي بیړۍ له هرمز تنګي تېرې شوي دي. یاد خبري اژانس لیکلي له ایران سره د امریکا د جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې له هرمز تنګي د امریکایي بیړۍ د تېرېدو خبر ورکول کیږي. بلخوا بیا ایراني رسنۍ ویلي د امریکا یو پوځي بیړۍ چې غوښتلې له هرمز تنګي تېره شي د ایران له لوري بیرته ګرځېدو ته اړ شوې ده.
له ایران او پاکستان نږدې 4000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالی کمیسیون خبر ورکړی 13 ورځ 208 کډوالې کورنۍ چې ټوټال 3902 کسان کېږي له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه کمیسیون د راپور له مخې دغه کډوال د ننګرهار د تورخم د کندهار د سپین بولدک او د هرات اسلام کلا له لارې ستانه شوي دي. راپور زیاتوي له یادو کورنیو څخه 615 کورنۍ د تورخم له لارې 11 کورنۍ د سپین بولدک له لارې او 12 کورنۍ د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. د یاد کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ له راستنو شوو کورنۍ سره د اړتیا وړ مرسته هم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ستنېدو په اړه نړیوالو بنسټونو په وار نیوکه کړې او د هغوی د خوندي ساتنې او باعزته لیږلو پر موضوع ټینګار کړی. له بل پلوه د خیبر پښتونخوا سر وزیر سهیل اپریدی 13 ورځ د لنډي کوتل پنغالي ته تللی او هلته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر او اسانتیاوې ارزولې دي. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې ایالتي حکومت افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره ټولې ممکنه اسانتیاوې برابروي څو دغه بهیر په باعزته او منظم ډول ترسره شي. ټرمپ چین ته ویلي ایران ته د وسلو لیږد به درنې پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې چین ایران ته وسلې ولېږي له لویې ستونزې سره به مخ شي. د خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د CNN د راپور له مخې چین ایران ته د وسلو د لیږد لپاره چمتووالی نیسي. د رسنۍ د دریو باخبره سرچینو له قبله راپور ورکړی چې تمه ده بیجینګ د ایران اسلامي جمهوریت ته نوي د هوایي دفاع سیستمونه وسپاري. د سرچینو په وینا په دې وسلو کې هغه د هوایي بریدونو پر ضد توغندي شامل دي چې د اوږې له لارې ویشتل کېږي او په منپټس مشهور دي. د CNN معلومات ښایي چې ایران ښایي له اوربند څخه د موقع په توګه ګټه واخلي څو د خپلو مهمو بهرنیو شریکانو په مرسته ځینې وسلیز سیستمونه بشپړ کړي. د رسنۍ ته دوو باخبره سرچینو ویلي ده چې نښې شته چې بیجینګ هڅه کوي دغه وسلې د دریمو هیوادونو له لارې واستوي څو اصلي سرچینې پټه وساتل شي. په واشنګټن کې د چین د سفارت ویان ویلي بیجینګ هیڅکله د شخړې هیڅ اړخ ته وسلې نه دي ورکړي. دا معلومات ناسم دي. هغه له امریکا وغوښتل چې له بې اساسه ادعاوو ډډه وکړي.